یو جعلي پیر د دم په بهانه د یوې ښځې سره داسې غلط کارونه کول. که غواړئ چې د ټول معلومات نه خبر شئ نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ، او که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نن در سره یوه داسې واقعه شریکوم چې یو پیر به د یوې ښځې سره د دم په بهانه داسې غلط حرکتونه کول، خو آخر هم پیر ونیولی شو. ښځې په خپل بیان کې داسې ویلي دي چې زه به د دم دپاره یو پیر ته تلم او هغې به په ما دم اچو، نو په دم کې به یې زما په داسې ځایونو لاسونه وهل چې ماته به ځان ډېر بدې معلومېدو. خو پیر به داسې غلط حرکتونه کول. زه پې د ډېر وخت نه شکي وم، خو یو ورځ مې هغه پیر ته وویل چې زما کور ته راشه او ما دم کا. خو د هغې نه مخکې ما په کوټه کې موبایل باندې ریکارډینګ سیټ کړی و او د موبایل نه مې پټ ورته ایښی و چې د نه زه ریکارډینګ وکم او پولیسو ته یو ثبوت وړاندې کم او داسې جعلي پیران ونیولی شي. کله چې پیر راغلی نو په ما یې دم واچو او زه یې دم کړم، خو دې پیر ما ته د داسې غلط کار وویل چې ما سره داسې غلط کار وکړه نو ستا به ټول مرادونه پوره شي او که ونه کړې نو ته به داسې شي. خو ما د پیر دا خبره ونه منله او پیر مې ډېر په بې عزتۍ رخصت کړو. ملګرو ښځو له پکار دي چې د داسې پیرانو نه ځان وساتي. ملګرو داسې ډېر جعلي پیران شته چې د دم په بهانه د ښځو او جینکو عزتونو سره لوبې کوي او غلط کارونه ورسره کوي. دوستانو دا و د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دوی الله په امان.